خیالي وربله په د اوس دې خورومه. اوږده موده پس مې زنګ ور وکړ چې غږ یې واورم. ټلیفون یې پورته کړ. ډېر وخت پس مې هماغه ملکوتي او جادوګر غږ واورېد. ویل هلو څوک؟ مال وروسته له کلونو دې غږ واورم. رانه وپوښتې څوک یې؟ زه به څنګه درته ووایم چې زه یمه؟ ویل ته؟ واه جار! ستونه یې ډک شو. سلګو ونیوه. ویل جهان دی واوړي نظر مه اړوه. جهان دی واوړي نظر مه اړوه. ته خو مې خاورې په سر مه اړوه. ما که هر څو ځان ټینګ کړ خو ژړا تم نه شوه. مال زه هم بې له تا ناقراره یم. ډېر ناقراره. دومره چې نه یې زه ووژلم نه خوله بندوي زخمونه. ویل ما خو په هر ملاقات دا خبره در زمزمه کوله. زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو. زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو. دلته کې هسې هم زموږ لمنې سپینې نه شوې. عکس دې راولېږه. ګلابي مخ او غزالې سترګې دې لکه خزان وهلې تکې ژیړې پاڼې او طلایي ویښتانو کې دې سپین تارونه ښکارېدل. مال طلایي ویښتان د ګوره پکې سپین تارونه ښکاري. طلایي ویښتان د ګوره پکې سپین تارونه ښکاري. نن مې پام شو دا څه حال دی. زه نهیلی شم که نشم. مال داسې خزان دې نشم لیدی. په ځان پام کوه. ډېر پام. ویل د چا لپاره و تر ټلیفون قطع کولو د مخه دا ټپه وکړه چې نصیب یوه کړي او زه بله. نصیب یوه کړي او زه بله. خیالي وربله په د اوس دې خورومه. او